دا وخت د شپې 8 بجې دي. رادیو افغانستان کابل. توجه وکړئ خبرونو ته نطاقت ورته او سرعت. د خبرونو لنډیز. د محترم نجیب الله خان د لاوس د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت د ملت له امله وینسیان ته د مبارکۍ پیغام مخبر شوی دی. د کابل په اړه ولایت د نجونو د لیسو د 11 ټولګي سیستم د لومړۍ دورې فارغانو د پوهنتون د کانکور ازموینه تېره کړه. د افغانستان جمهوریت نشانونه او مډالونه د ننګرهار ولایت د هندو کتې هغو منصبونو ته چې په ورسره شوو دندو کې وړتیا ښودلې وه ورکړل شول. میخایل ګرباچوف نن په ایټالیا کې خپل رسمي سفر پای ته ورسوه او واتیکان ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د شوروي اتحاد له مشر سره د کتلو لپاره نن ماسکو ته ورسېد. په تلیفون کې یوه ناکامه کودتا شوې ده. پوره خبرونه وړاندې کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د لاوس د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت د جمهور رئیس جلالتمآب پومې وینګویچ په نامه د هغه هېواد د ملي ورځې له امله جنسیات ته د مبارکۍ پیغام مصادره شوی. په پیغام کې د زړه له کومې مبارکۍ په ترڅ کې ډاډ څرګند شوی دی چې د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ دوستانه اړیکې د نړیوالو همکاریو او په سیمه او نړۍ کې د سولې او امنیت په ګټه لا زیات ټینګښت کوي. دغه راز له همدې امله د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې د رئیس سلطان علي کشمن او د افغانستان د جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر عبدالوکیل لخوا د لاوس د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت د صدر اعظم جلالتمآب پومې ویهان او د بهرنیو چارو د وزیر فوني دیپاسیوت په نومونو وینسیان ته د مبارکۍ پیغامونه مصادره شوي دي. د اساسي قانون د تصویب محمد خلیفه د دولتي امنیت وزارت د کنفرانس په پلان کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څنګه خبره کوي د غونډې په پیل کې د دولتي امنیت وزیر ډګر جنرال غلام فاروق یعقوبي د افغانانو په هېواد کې د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق او د جګړې او وژنې د بندولو په شرایطو کې د اساسي قانون د تدوین او د ارزښت په ارتباط خبرې وکړې او په هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په لاره کې د افغانستان د جمهوریت د اساسي قانون د موادو او مستنداتو د تطبیق په باب د دولتي امنیت د ارګانونو دندې مشخصې کړې. وروسته د ملي امنیت د اختصاصي څارنوالۍ لومړي مرستیال د موضوع په ارتباط خبرې وکړې او په هېواد کې د ډیموکراسۍ او ټولنیز عدالت د تامین په مقصد د اساسي قانون د محتویاتو د ارزښت په باب رڼا واچوله. غونډه د پیغام په لوستلو او چلند پای ته ورسېده. د کابل ښار ولایت د نجونو د لیسو د 11 ټولګي سیستم د 1388 کال 3,940 تنو فارغانو نن د غرمې مخکې د لوړو او مسلکي تحصیلاتو د مؤسسو په پوهنځیو کې د شمول د کانکور ازموینه تېره کړه. د باختر اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکوي د کانکور د ازموینو د اخیستلو بهیر چې د کابل پوهنتون په پوهنځیو د اسلامي علومو د تحصیلاتو او څېړنو په پوهنتون او د کابل د طب په انسټیټوټ کې واخیستې د لوړو او مسلکي تحصیلاتو وزیر پوهاند ډاکټر مهر محمد اعجازي په دغه کال کې چې د کابل پوهنتون رئیس پوهندوی ډاکټر طاهر عنایت او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو وزارت کابل پوهنتون د اسلامي علومو د تحصیلاتو او څېړنو د پوهنتون او د کابل د طب د انسټیټوټ د مشرتابه هیئتونه هم حاضري وکړو. د کابل پوهنتون د ازموینو د اخیستلو د کمیټې یو مسؤل خبرځای د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال ته وویل د کانکور د ازموینو په دې دور کې چې له معمول سره سمې د سهار له 9 بجو نه د غرمې تر 12 بجو پورې دوام وکړ. د کابل ښار د نجونو د 22 لیسو او د کابل ولایت د 6 لیسو فارغانو د کابل پوهنتون په پوهنځیو د اسلامي علومو د تحصیلاتو او څېړنو په پوهنتون د کابل د طب انسټیټوټ او د کابل پولیټیکنیک په انسټیټوټ کې د شمول لپاره ګډون کړی و او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو وزارت د تحصیلي مؤسسو 400 تنه استادان د کانکور د ازموینې په اخیستلو بوخت. د افغانستان د جمهوریت نشانونه او مډالونه پرون د ننګرهار په ولایتي ګوندي په میدان کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د ګوندي قطعې هغو منصبینو ته ورکړل شول چې په ورسپارل شوو دندو کې وړتیا ښودلې وه. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څنګه خبره کوي د غونډې په پیل کې د ننګرهار ولایت د دفاع د شورا رئیس او والي تورن جنرال ملک منګل د هغه ولایت د پوځي سیاسي حالت په ارتباط خبرې وکړې او د پاکستاني پوځیانو سعودي وهابیانو او د هغو تر ملاتړ لاندې د افراطي ډلو د تېریو او نفاقونو د شنډولو په کار کې د ګوندي غړو د مسؤلینو د کار او مبارزې له امله درناوی وکړ.
او د هېواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ د دفاع او د ملي روغې جوړې د تګلارې د هدفونو په تحقق کې د هغو راتلونکي دندې مشخصې کړي. په مقابل کې د هغه ولایت د ګوندي قطعې قومندان د نورو په نمایندګۍ د هېواد د دښمنانو د توطیو او د سیستم په وړاندې د هېواد او خلکو د ګټو د دفاع په کار کې د دغه ګوند د منصبونو تیاری څرګند کړ. د کابل ښار د جامع جوماتونو د امامانو، خطیبانو، عالمانو او روحانیونو نن د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته لمونځ کوونکو ته د اسلام د حقایقو په باب دیني موعظې وکړي. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکوي د دغو دیني موعظو په ترڅ کې وینا کوونکو د قرآني آیتونو او د نبوي احادیثو له مخې د ټولنیز نظم د برابرولو په لاره کې د اسلام د سپېڅلي دین د اساساتو د ساتنې او رعایتولو په ارتباط خبرې وکړې او د اسلام د سپېڅلي دین د احکامو په رڼا کې د ټولنیز، ملي او سیمه ییز نظم د تامین په خاطر د هېواد اساسي قانون رول او ارزښت بیان کړ. دغه ورځ د دیني معاوضو په پای کې برخوالو د ټولنیز نظم او امنیت او د سولې د ټینګښت په مقصد دعایې ولولې. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د جوړېدو د 25مې کلیزې په ویاړ د کابل ښار د لومړۍ ناحیې د ګوندي کمیټې او د ملي جبهې د شورا تبلیغاتي ډله نن د درختشن خراباتو د سید مرد علیه رحمت زیارت او د عاشقان عارفان علیه رحمت بالا قلعه سیمې ته ولاړه او د جګړې او وینځویولو د ژر تر ژره بندېدو په مقصد د افغانستان د جمهوري دولت د سولې د پیشنهادونو په باب یې څرګندونې وکړې. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکوي وینا کوونکو د اقتصادي جرمونو او احتکار پر خلاف مبارزې په باره کې د اوسېدونکو د زیاتې برخې اخیستنې غوښتنه وکړه او له هغوی نه یې وغوښتل چې د هغو مفتکرینو په نیولو کې چې عامه مالونه او شته لوټوي د افغانستان د جمهوري دولت د اقتصادي جرمونو پر خلاف د مبارزې د کمیسیون سره همکاري وکړي. دغه ورځ په دسمبر د میوند او د سلسله د عادل محکمې روغتیایي ټیمونو د دغو سیمو 195 تنه معاینه او لازم درملې ورکړل. دغه ورځ د دغې ډلې د فعالیت له امله د درختشن خرابات د سید مرد علیه رحمت د زیارت او د عاشقان عارفان علیه رحمت د بالا قلعه په سیمه کې د ثبات زده کړې لس کورسونه کې 220 تنه پکې د ثبات په زده کړه بوخت دي لرې جوړ شوي او په فعالیت یې پیل وکړ. نن مازدیګر د ژنیو د موافقې لیکونو د لومړي سند د 2مې مادې نه د پاکستان د حکومت د څرګندو او بیا سرغړونو 22 مورده د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د 959 کاڼه لیکونو په واسطه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت دفتر ته ورسول شول. د بهرنیو چارو وزارت په لیکونو کې د ژنیو د موافقې لیکونو له مندرجاتو څخه د پاکستان د سرغړونو په باب باوري او انکار نه منونکي مدارک وړاندې شوي دي او له هیئت څخه غوښتنه شوې ده چې په لیکونو کې مندرجې سرغړونې د ژنیو د موافقې لیکونو د 4 سند د 9مې فقرې له احکامو څخه سمون شي او په نتیجه یې اړوند پاوې خبرې کوي. د امریکا غږ راډیو د خبر له مخې د نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ ورځپاڼو د خپلو هغو مضمونونو په ترڅ کې چې چاپ کړي دي لیکلي دي چې له افغانستان د شوروي څخه د پوځونو د وتلو په وخت کې ګرماوزه وه چې د افغانستان دولت له منځه تلل نږدې شوي دي او په هر ځای کې ویل کېدل چې له افغانستان د شوروي پوځونو د ستنېدو وروسته د افغانستان حکومت په سمدستي توګه راپرځېږي او په اصطلاح مجاهدین خپل اسلامي حکومت جوړوي. دغو ورځپاڼو ټینګار کړی دی د هغو تصوراتو پر خلاف چې موجود و د افغانستان حکومت تر اوسه پورې دوام کړی دی. امریکایي ورځپاڼو زیاته کړې ده چې علت د افغانستان د جمهور رئیس نجیب الله په پوهه او ځواکمنۍ او د مجاهدینو د مشرانو په بې اتفاقیو او سیاسي بې شفافیتو کې نغښتی دی. نیویارک ټایمز د یو امریکایي لیکوال لاسلیکي کې اوس امریکا حیرانه پاتې ده چې له افغانستان سره څه وکړي. پخوا ویل کېدل چې په زوره سره د افغانستان حکومت راپرځول کېږي خو اوس دې ته متفق شوي دي چې دا کار امکان نه لري. نیویارک ټایمز زیاته کړې ده چې په پېښور کې میشته د وګړو اختلاف صبغت الله مجددي واشنګټن ته تللی دی او د امریکا د جمهور رئیس جورج بوش او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي دي. اوس په ښه توګه معلومېږي چې امریکا نور د افغانستان په باب په خپل پخواني فکر نه دی. د همدې ورځپاڼو له خولې امریکا به په دې کار خوشحاله شي چې د افغانستان مسئله د سیاسي لارې څخه حل شي. بي بي سي د قوس په میاشتې په 9مه نېټه یو خبر خپور کړ چې په هغه کې ویل شوي دي د امریکا جمهور رئیس جورج بوش د افغان چریکانو د اطلاعات رئیس صبغت الله مجددي سره کتلي دي او خبرې اترې ورسره کړي دي. خبر زیاتوي د سپین ماڼۍ یو بندي په واشنګټن کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې افغان چریکان د افغانستان له دولت څخه کولی شي د خپل هېواد د ستونزو د حل لپاره
د سیاسي حل لاره پیدا کړي. د آلمان غږ رادیو د خپل مطبوعاتي هندارې په پروګرام کې د یو مجاهد افغان د ژوندانه په اړه چې د لوېدیځ آلمانو بشپړ سیاستهای په ورځپاڼې په مقاله کې خپور شوی دی داسې رسوي. غلام رباني په یو داسې ورکشاپ کې چې د کراچۍ د بېوزلو د استوګنې د سیمې په یو تورتم ځای کې کار کوي او له سهاره تر ماښامه سټک وهي د پېښور نه کراچۍ ته تللی دی چې ژوند وکړي. د آلمان غږ راډیو زیاته کړې ده که څه هم د مجاهدینو د اوږنو ګوندونو غړي چې د یو ګوند غړي دي د پاکستان د فشار له امله سره یو ځای شوي دي او په اصطلاح یو انتقالي حکومت یې جوړ کړی دی. غلام رباني وایي نه پرېږدي چې موږ خپل هېواد ته ستانه کړو ځکه تر هغه وخته پورې چې دلته یو په درد وکړو او ژوند ته ګټور. د آلمان غږ راډیو زیاتوي د کراچۍ د بېوزلو د استوګنې په سیمه کې څه د پاسه سلګونو زره تنه افغانان چې هلته ژوند کوي په بدبینۍ او ناامیدۍ کې ډوب دي. د آلمان غږ راډیو د غلام رباني د ژوندانه له څېړنې وروسته زیاتوي چې له افغانستان د شوروي پوځونو له وتلو څخه 9 میاشتې وروسته جګړه بېله دې چې بنده شي د پخوا په څېر دوام لري او اوس دغه جګړه نور د وروڼو ترمنځ جګړه ده. مجاهدین اوس د هغه څه لپاره جنګېږي چې د اصولو له مخې تل په همدې مقصد جنګېدلي او هغه نه د دوی د هېواد ازادي ده بلکې قدرت ته رسېدل دي. د آلمان غږ راډیو خبریال زیاتوي چې امریکایان خپل پلویان ورسوال کوي او له یوې مودې را په دې خوا ده چې امریکایان په مستقیمه توګه د جګړې په ډګرونو کې هم له قماندانانو سره کومک کوي خو د پخوا په څېر په پېښور کې له مجاهدینو سره هم مرسته کوي. د آلمان غږ راډیو خبریال چې د لوېدیځ آلمان د شتوتګارت سایټن ورځپاڼې د مقالې په اصطلاح څرګندونې کې وایي که څه هم د افغانستان دولت د هېواد په دننه کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره حیرانوونکی توان او قدرت ښودلی دی او مجاهدینو په جلال آباد کې له ماتې وروسته په ناڅاپي توګه خپله کمزورتیا څرګنده کړې ده سره له دې هم په جګړه باندې د درېدو تیاری کوي. البته په واشنګټن کې دا ویره او دا شته که چیرې د افغانستان قضیه ډېر ژر حل شي د دې سبب شي چې د افغانستان د دولت په وړاندې زیاتې تېرېدنې وشي. دغه خبریال زیاتوي د حیرانتیا ځای دی چې بېنظیر بوټو هم په افغانستان کې جګړه پر مخ بیاري په داسې حال کې چې د ضیاءالحق په وخت کې له جګړې سره سخت مخالفت کاوه. د آلمان غږ راډیو زیاتوي په پای کې دا هم باید ووایو چې امریکا په افغانستان کې له یو بنیادګر حکومت سره مینه نه لري. دا یوازې سعودیان پاتې کېږي چې د پاکستان په شمال ختیځ کې په خپلو زیاتو پیسو او اجرانو سره نامطلوبه او شخصي جګړه پر مخ بیایي او د پخوا په څېر د خبرو اترو له لارې د هر راز لاره ردوي. اروپایي ډوله روغه جوړه سازش او منطق مجاهدینو ته پردي دي. په همدې سبب دی چې تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې له بهر نه په افغانانو باندې د حل لاره وټوي. د آلمان غږ راډیو ټینګار کړی دی چې د حل لاره یوازې هغه وخت امکان لري چې افغانان په خپله موافقې ته ورسېږي. امریکایان هم په دې کار پیل کړی دی چې په دې باندې پوه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر ولایتي نایروبي ته له رسېدو نه وروسته د ګینا له جمهور رئیس دانیل عرابي سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو او دغه راز د نړیوالو پرمختیاوو او د افغانستان او نایروبیا د مسألې په اړه خبرې وکړې. ولایتي نظام د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب له لارې د ایران عراق د خبرو د بهیر په وخت د ګینا جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل دغه افریقایي سفر په ترڅ کې د تانزانیا او زیمبابوې هېواد ته سفر کړی دی. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف نن په ایټالیا کې خپل رسمي سفر پای ته ورساوه. د میخایل ګرباچوف د ستنېدو په مراسمو کې چې پرون کې پر ځای شول د ایټالیا جمهور رئیس فرانسیسکو ګوسیګا له هغه سره مخه وکړه. په دې مراسمو کې صدراعظم ګولیو اندریوسي د سنا مجلس رئیس روبانو اسپاډولیني د نمایندګانو د مجلس رئیس لیونید ایجوتي او د ایټالیا د هیات غړي د شوروي اتحاد سره خبرو اترو کې حاضر وو. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف نن واتیکان ته ورسېد. واتیکان ته د شوروي اتحاد حکومت ګوند او د هغې هېواد د عالي شورا د مشر دا لومړنی سفر دی. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف نن په واتیکان کې له دوهم پاپ جان پال سره خبرې اترې وکړې. خبرې اترې د پاپ پال په کتابتون کې له ژباړونکي سره دوه په دوه وشوې.
هغو د دغو خبرو اترو په ترڅ کې شوروي اتحاد ته دوهم افغانها او د راتلونکي سفر په موضوع خبرې اترې وکړي. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف او د ایټالیا صدراعظم جولیو اندریوسي پرون کې د شوروي اتحاد غړي اعلامیه لاسلیک کړه. په اعلامیه کې ویل شوي د نړیوالو پرمختیايي په وروستني مهم پړاو کې په داسې حال کې د دیموکراسۍ بشري نړیوالو ارزښتونو او د پیوستون پر بنسټ د هېوادونو ترمنځ اړیکو کې ژور بدلونونه راغلي دي. شوروي اتحاد او ایټالیا هلې ځلې کوي چې له هرې ممکنې لارې د دغو مثبتو بهیرونو د پرمختګ زمینه برابره کړي. په دغه حقیقت باندې په پوهېدو سره چې د اوسنیو ټولو مسألو له پیچلتیا او د معاصرې نړۍ له چیلنجونو سره د بشریت لپاره یو تاریخي چانس برابر شوی دی. شوروي اتحاد او ایټالیا په ګډه دغه شان نتیجه اخیستنه کوي. نړۍ باید د جګړې له ګواښ او د اټومي ناڅار له خطر نه وژغورل شي. لازمه ده ټولې شخړې له سولې له لارې حل شي او له نښتې نه ډایالوګ ته او له دښمنۍ نه همکارۍ ته د رسېدو په خاطر هر راز هلې ځلې وشي. د سیاسي اړیکو پرمختیا باید د عادي او کیمیاوي بېوسلې کولو او د نړیوال امنیت د ټینګښت په باب خبرو کې له ګټورو پرمختګونو سره جوخت وي. په 1990 کال کې د کیمیاوي وسلو د بیخي بندولو په باب د ژنیف د خبرو اترو د بشپړولو ملاتړ کوي. هغوی د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتو په یرغلیز او ستراتیژیکي وسلو کې په سلو کې د 50 کمښت په باب په موضوع باندې د ډېر ژر لاسبري ملاتړ کوي. اعلامیه د دغه نړیوال اوسني حالات کې پیدا شوي دي د سیمه ییزو شخړو سیاسي حل اسانه کوي. شوروي اتحاد او ایټالیا دواړه چمتو دي د دغو شخړو په حل کې برخه واخلي او د امنیت او باور د ټینګښت لپاره د شرایطو د برابرولو په خاطر هلې ځلې وکړي. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون د روم د ښاروالۍ په شورا کې څرګنده کړه چې د شوروي خلک په غوڅ ډول پر خپل سوسیالیستي انتخاب باندې مطمئن دي. دا د هغو ټولو کسانو لپاره مفکوره ده چې غواړي موږ وپېژني او آرزو لري چې له موږ سره عادي مناسبات ټینګ کړي. د ویل اساسي بدلون دا دی چې موږ نور داسې فکر نه کوو چې په حقیقت باندې انحصار لرو. موږ نور نو په دې باور نه یو چې د ښیو او یا دا چې همیشه هېڅ نیمګړتیاوې نه لرو. ګورباچوف وویل چې موږ د ارادې او انتخاب له اصل نه په غوڅه او نه بېلېدونکې توګه پیروي کوو. د اقتصاد، ساینس او ټکنالوژۍ کې د متقابلې ګټې له اصل نه، په ایډیولوژیکه برخه کې د دیالوګ او منلو له اصل نه او هر هغه چې زموږ د شرایطو سره د تطبیق وړ وي پیروي کوو. ګورباچوف د دې مسئلې د څرګندولو په څنګ کې چې په سوسیالیستي هېواد کې اساسي ریفورمونه د جهان د زیات پاملرنې وړ ګرځېدلي دي، ټینګار وکړ چې دا ریفورمونه د سوسیالیزم د سقوط نښه نه ده، بلکې په نړۍ کې د سوسیالیستي بهیرونو د ډله ییزې پرمختیا علامت. شوروي مشر د اروپا د حالاتو په باره کې د خبرو کولو په ترڅ کې د امنیت او برابرۍ د اصل د له منځه وړلو پرته له جګړې نه وروسته جوړښت د منفي برخو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. ګورباچوف د بیاناتو د خبرو په باره کې هیله څرګنده کړه چې ټول اروپایي ملتونه د امریکا متحده ایالات او کاناډا باید په راتلونکي کال کې هغه تاریخي سند امضا کړي چې پوځي ډوله سیاستونه باطلوي. د څرګنده کړه چې د شوروي اتحاد مشرتابه همدا اوس د نویو پوځي دوکتورینو سره سم د هغه هېواد وسلوالو ځواکونو ته د دفاعي ماهیت ورکولو په خاطر خپل تصمیم تطبیقوي چې همدا اوس د شوروي اردو په بیا رغونه کې تحقق مومي. ګورباچوف وویل د شوروي امریکا د مناسباتو ښه والی د اروپا د حالت مثبتې پرمختیا ته چټکوالی ورکوي. د ویل موږ امید لرو چې د امنیت او د اروپا د یوه کور د جوړولو د لرګي د مربوطو مسألو په باره کې د امریکا د متحده ایالاتو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. د ډاډ څرګند کړ چې له جورج بوش سره د ده راتلونکې کتنه به د شوروي امریکا په مناسباتو کې له متقابل تفاهم نه متقابل عمل ته د تېرېدو په لاره کې یو نوی او رغنده ګام. دا د اروپا د ګډ کور د مفکورې د تحقق خاطر د شوروي دورې په نسبت باندې د ټینګار کولو په ترڅ کې اروپایي هېوادونو مشرانو د غونډې یا په 1990 کال کې د هلسنګي د دویمې غونډې د جوړولو پیشنهاد وکړ. د ویل شوروي اتحاد په یوې نوې سطحې ته په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او د بشري تماسونو په برخو کې د شوروي ایټالیا د همکارۍ د لوړتیا لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. او زموږ د دې ساعت